درنو او قدرمنو لیدونکو، تاسو وینئ چې دا د سید آباد ولسوالۍ تازه د اسلامي امارت د مجاهدینو واک ته ورغلله. دا د ولسوالۍ مقر ده او همداراز هغه چې تاسو یې وینئ او مجاهدین لګیا دي خپل مهمات شوبلې او رینجران را شیوه کوي. دا هم یو مهم او ستراتیژیک بیس ده. بیا لیمارا سټوډیو درنو لیدونکو، د سید آباد ولسوالۍ ته راغلي یو. سید آباد ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي امارت د مجاهدینو له لورې تر کلکې محاصرې لاندې وه. دا د شیبه وړاندې د الله تعالی په ځانګړي نصرت باندې ونیول شوه. دا ولسوالۍ امنیه قمندانۍ او همداراز د استخباراتو مدیریت او ورسره ګڼ شمېر امنیتي تاسیسات، امنیتي پوستې ټولې د اسلامي امارت د مجاهدینو واک ته ورغلې. باید ووایم چې په دې برمنو عملیاتو کې تر 200 زیات د کابل د ادارې عسکر او پلس هاو میله سکله او خفیف اسلحې، همداراز ګڼ شمېر شوبلې، رینجران، ټانګان هم د اسلامي امارت د مجاهدینو واک ته ورغلل. دا ولسوالۍ د مساحت او موقعیت په لحاظ باندې خورا مهمه او ستراتیژیکه سیمه ده. دا ویل کېږي چې په ټول میدان وردګ کې همدا ولسوالۍ تر ټولو سرسبزه او ګڼ میشت ولسونه لري. دې ولسوالۍ ته څیرمه ګڼ کلي او کورونه قرار لري چې له دې نه وروسته به انشاءالله زموږ هیوادوال د اطمینان او آرام سکون زندگی کوي. درنو او قدرمنو لیدونکو، تاسو وینئ چې دا د سید آباد ولسوالۍ تازه د اسلامي امارت د مجاهدینو واک ته ورغلله. دا د ولسوالۍ مقر ده او همداراز هغه چې تاسو یې وینئ او مجاهدین لګیا دي خپل مهمات شوبلې او رینجران را شیوه کوي. دا هم یو مهم او ستراتیژیک بیس ده. له دې سره په څنګ کې د امنیه قمندانۍ او ورسره د ملي امنیت تر نامه لاندې د خاینانو یو مهم مرکز، همداراز ګڼې امنیتي پوستې ټولې د اسلامي امارت مجاهدینو واک ته ورغلې. د فتحه کې خو ډېر عسکر تسلیم شول، ډېر عسکران منوري تعداد بیخي نامعلوم دی. یو کنډک بسته مکمل تسلیم شو، ولسوالۍ عسکر تسلیم شو، د کنډک د اردو و ضربتیان تسلیم شول، نو ډېر عسکران تسلیم شول او ساحه د دې ولسوالۍ په فتحه کې انشاءالله ټوله ولسوالۍ فتحه شوله او فقط یو بیس دوه بیسه پاتې دي، هغه هم انشاءالله په آینده کې پروګرام لرو چې فتحه شي. مجاهدینو ته خو به کوم زیان نه یې اوښتی؟ نه الحمدلله، الحمد تر اوسه پورې کوم زیان نه دی اوښتی. دا چې تاسو په سکرین مشاهده کوئ دا د سید آباد ولسوالۍ د ولسوالۍ مقام ده. دې ته څیرمه د امنیه قمندانۍ ده او دغه امنیتي پوستې دي چې ټولې د الله تعالی په ځانګړي نصرت باندې فتح شوې او دا سیمه چې مهمه او ستراتیژیکه سیمه ده د اسلامي امارت د مجاهدینو واک ته راغله. درنو او قدرمنو لیدونکو، دا ولسوالۍ خورا مهمه، ستراتیژیکه، ګڼ میشته او سرسبزه ولسوالۍ وه چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت د مجاهدینو واک ته ورغله. د سید آباد ولسوالۍ چې د میدان وردګ ولایت له مهمو ستراتیژیکو ولسوالیو څخه ده. د مجاهدینو تهاجمي عملیات ورباندې پیل شول. په پایله کې تقریبا تر 200 زیات د کابل د ادارې عسکر ژوندي اسیران شول او ورسره پلس هاو میله ثقیله او خفیفه اسلحې او همداراز ګڼ شمېر نظامي وسایط، شوبلې، رینجران او مهمات خو بیخي الحمدلله له شماره وتلي وو. دا چې تاسو په سکرین باندې مشاهده کوئ دا ټول د اسلامي امارت مجاهدینو ونیول او دوی د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول، له جګړې لاس په سر شول. اسلامي امارت مجاهدینو د صله رحمۍ او شفقت له مخې نه دوی ته ډاډ ورکړ، له دې نه وروسته به دوی ته خرچې ورکوي او دوی به خپلو کورونو ته استوي. موږ ته دا طالبان به ښه خلک نه دي او داسې د واغستې موږ نه پېدلو، اوس چې پېښولو مجبوره شو تسلیم شولو چې دا ښه لاره ده، بس دې لارې ته ستاسو بیرغ د ژوندی به هر ټایم اوچت دی وي. هیچ یاد نگفتیم برم دیگه نه احساسات نه چیکنم دیگه برم دیگه از نیجا دولت چیزی نمیشه برم مجاهدین تسلیم شدیم یا چی از اینکه مثلا اگه تا که نه کشته شیم داد دیگه شیم بهتره مود که برم اونجا غریبی دیگه را بکنیم بهتر است زیاد نه چیکنم. دیگه که با مجاهدین روبرو نشده بودیم، دهشت و وحشت داشتیم. بعد از اینکه با مجاهدین روبرو شدیم دیدیم که انسان‌های خوبی هستند، حالا از پیشان روزی هستند. احمد ابراهیم. درنو او قدرمنو لیدونکو، د سید آباد ولسوالۍ کې نیول شوي عسکر دي
دوی ته همدا اوس د افغانستان د اسلامي امارت د دعوت ارشاد جلب جذب کمیسیون لوري نه خطونه ورکول کیږي او ان شاء الله دوی به خوشي شي په لنډ وخت کې به خپل کور ته لاړ شي. دوی ټول ته خطونه ورکول کیږي او د اسلامي امارت د مجاهدینو لوري به خرچې ورکول کیږي. له هغه نه وروسته به ازادیږي او خپل کورونو ته به ځي.